تاسې راځو په اکسل پروګرام کې دا اتوماتیک ډول تاسو کوم جدول چې وینئ دا موږ تاسو غواړو جوړ کړو. ګورئ دلته موږ تاسو سره د معاشاتو جدول دی، تاسو ورته لیدلی شئ. شمیرې دي، نومونه دي، د پلار نوم دی، دنده دی او همدارنګه معاشات دي. او دلته موږ سره د کارمندانو تعداد مثلا 19 دی. دا څنګه او دلته موږ سره ګزینې دي. ګورئ مثلا زه غواړم چې د معاشاتو مجموعه څومره معاشات مکمل تقریبا 6,25,000 ټول معاشات کیږي. تر ټولو لوړ معاش څومره دی؟ تر ټولو لوړ معاش چې دی 50,000 دی. صحیح شو؟ تر ټولو لوړ معاش 50,000 دی. تر ټولو ښکته معاش څومره دی؟ تر ټولو ښکته معاش 15,000 دی. د معاشات اوسط مکمل څومره دی؟ تقریبا 3,02,894 3,02,894 دا چې د معاشاتو اوسط دی. او څومره کارمندان لرو؟ د کارمندانو تعداد 19. دلته به خپل کارمندانو تعداد ښودل کیږي به هم او دلته به دا شکل. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا اتوماتیک جدول تاسو زده کړئ نو راځئ ما سره پاتې شئ. خو لومړی به را شو دلته موږ او تاسې دلته ما سره ډیټا دی، دلته تاسو لیدلی شئ دا معلومات ما سره موجود دی. اوس راځم دغه خانې ته راځم، د خانې ته مکمل دا 3 خانې انتخابوم، تر اخر د ځای په داسې انتخابوم او راځم هوم ټاب ته. هوم ټاب کې زه شی کوم دغه میرچ کوم. خو کوم میرچ کوم؟ میرچ اکراس باندې کلیک کوم چې دا شکل موږ ته میرچ شي. بیا راځو موږ او تاسو څنګه کوو؟ دا 3 خانې سره میرچ کوو، دا 2 خانې سره، دا 2 خانې لږ د اول خانه لږ کوچنی کړو، خیر د 2 خانې داسې میرچ کوو اول. او بیا راځو دلته 3 خانې هم څنګه کوو سره میرچ کوو دا شکل. او نور خانې ټول دغه شکل کې سره د دې ځای پورې میرچ کوو. خو همدا صحیح ده. اوس راځو موږ ټول ته څنګه ورکوو؟ فارمیټ ورکوو. دې بخش ته زه راځم، صحیح ده، دې بخش ته. او دغه بخش ته شی ورکوم مثلا ټیک آوټساید ورکوم چې ټول بهر هم واخله. دلته هم راځم یو ټیک آوټساید ورکوم، دلته هم داسې یو ډبل خانې جوړ شي. اوس راځم ټول ته یو رنګ خاص رنګ ورکوم، دغه ساحې ته راځم دا شکل. اوس بیا شی کوم. اوس به راشئ تاسو کوم ځای ته؟ دغه ساحې ته صحیح شو. کویک اکسس ټول بار ته به راشئ، مور کمانډز، هغې نه وروسته به تاسو راشئ پاپولر کمانډ. دغه ځای کې به تاسو آل کمانډز به انتخاب کړئ او بیا به راشئ تاسو هو پیدا کړئ. او پیدا کړئ LMNO. دلته وینئ تاسو LN او او دغه ځای کې تاسو وګورئ 2 آپشنونه دي. یو آپشن بټن دی، بل آپشن 2 آپشن بټن دی. یو آپشن بټن بل 2 آپشن بټنونه دي. تاسو لیدلی شئ دلته تاسو آپشن بټن فورم کنټرول دا انتخاب کړئ. آپشن بټن فورم کنټرول دغه تاسو اډ کړئ ځان ته. دلته که چیرې تاسو دغه نه وي آپشن بټن فورم کنټرول دغه تاسو انتخاب کړئ، فورم کنټرول هغې نه وروسته اډ کړئ. او دلته ما اډ کړی دی، هغې نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ. اډ چې شو بیا به راشئ دغه باندې کلیک انتخاب کړئ او داسې صاحب داسې کلیک وکړئ. دلته خپل رسم کیږي او بیا به شی وکړئ. بیا به راشئ کلیک به ورباندې وکړئ، فورم کنټرول ته راشئ او دلته به تاسو کنټرول څخه راځي کنټرول به انتخاب کړئ. بیا به راشئ سیل لینک. یو سیل ته تاسو یو خانې ته دغه لینک کوئ. مثلا ال خانې ته زه شی کوم لینک ورکوم، هغې نه وروسته دا آپشن باندې دوباره کلیک کوم او راځم اوکې باندې کلیک کوم دوباره. اوس دغه ځای که څنګه واخیسته دا یو لینک واخیستم. اوس راځم داسې شی کوم یا کنټرول نیسم یا کنټرول ښې کلیک کوم کاپي کوم، کاپي ترې اخلم، کنټرول وي کاپي پیسټ مې کړل. اوس دا به لږ ښکته راوړم داسې ښکته. بیا راځم کنټرول وي بل پیسټ کوم، بیا راځم دغه لاندې ورته راوړم دا شکل او بیا راځم کنټرول وي، بیا راځم دغه داسې نور هم د خواته راوړم او بیا راځم کنټرول وي دا هم دلته راوړم. ګورئ څو دانې شوې؟ 2 4 5 دانې شوې، ځکه 5 څیزونه موږ ته غواړو. خو اوس شی کوو د اوله خانه تاسو ګورئ اول دوهم دریم څلورم دا وینئ تاسو نمبر اخلي. اوس راځو موږ او تاسو غواړو چې کله چې زه دا بټن باندې کلیک وکړم به شی وراشي ماته مثلا د معاشاتو مجموعه باید دلته ماته ښکاره شي. څنګه دا کار کوو؟ اول ته نومونه ورکوو. صحیح شو؟ کلیک ورباندې کوم داسې ښکاره شي او بیا دلته راځم نومونه ایډیټ کوم. د ټول نومونه داسې کش کوم انتخابوم یې
دلته ډیلیټ کوو او بیا راځو ایډیټ پکې کوو ورته وایم چې باید دلته شی راشي دمعاشاتو مجموعه باید دلته راشي دمعاشاتو مجموعه دوهم دی دغه یو ته راځو موږ او تاسې دغه یو ته او دا هم داسې ایډیټ کوو ډیلیټ او دلته شی غواړو موږ تاسې تر ټولو لوړ معاش صحیح ده تر ټولو لوړ معاش غواړو دا به هم ورته ولیکئ تر ټولو لوړ معاش او دلته به تاسو راشئ دغه باندې هم ښه کلیک وکړئ تر څو ایډیټ موډ ته لاړ شي او کله چې ایډیټ موډ ته لاړ دلته کې د لیکلو باندې څنګه وکړئ ایډیټ وکړئ په دې کې اوس به شی ولیکئ تاسو په دې کې ولیکئ تر ټولو احکته معاش تر ټولو احکته معاش بیا به راشئ دغه یو ته ښه کلیک به ورباندې وکئ او دلته کې هم داسې ځای پر ځای کېږدئ لیکل باندې څنګه وکړئ تاسو ایډیټ وکړئ او دلته تاسو ولیکئ دمعاشاتو او اوسط صحیح ده دمعاشاتو اوسط بیا به راشئ کوم صحیح ته دغه صحیح دغه یو ته به ورشئ دغه کې به تاسو څنګه وکئ دلته به هم د لیکل به ایډیټ کړئ او دلته به شی ولکه د کارمندانو تعداد ګورئ هر یو څنګه شو ترتیب شو تاسو دلته لیدلی شئ اوس راځو دغه صحیح ته دلته خپل اوس فرمول لیکو مساوي اف قوس شروع ګورئ دلته کله چې تاسو دلته به اف کله مساوي اف ولیکئ دغه ساحه کې هغې نه وروسته قوس شروع ورته وایي چې دغه خانه لینک چې مو ورته ورکړې وه دغه خانه که چیرې مساوي شي د یو سره صحیح شو کامه نو په دغه صورت کې ډبل کوټیشن شی ورته ولیکه دمعاشاتو مجموعه به دلته ولیکل شي صحیح شو دمعاشاتو مجموعه دلته باید دمعاشاتو مجموعه راشي صحیح ده بیا ډبل کوټیشن دوباره ورته ورکړئ بیا کامه او بیا څنګه ورته ولیکئ بیا اف که چیرې صحیح ده بیا اف که چیرې دغه خانه دوباره به انتخاب کړئ مساوي شي د څه شي سره د دوو سره په دغه صورت کې ډبل کوټیشن ورته ورکړئ بیا ورته شی ولیکئ ورته ولیکئ باید دلته ولیکل شي تر ټولو لوړ معاش صحیح ده تر ټولو لوړ معاش بیا ډبل کوټیشن او بیا کامه ورته ولیکئ بیا ورته ولیکئ چې اف که چیرې څه شی که چیرې دغه خانه دوباره مساوي شي د دریو سره شی ورته ولیکئ درې سره مساوي شي کامه بیا به شی ورته ولیکئ کامه بیا ډبل کوټیشن بیا ورته ولیکئ چې تر ټولو احکته معاش صحیح ده تر ټولو احکته معاش او بیا ډبل کوټیشن بیا کامه بیا اف که چیرې صحیح شو بیا اف که چیرې بیا لږ به د خانې دې خواته یوسو بیا اف به ورته ولیکئ بیا که چیرې دغه خانه صحیح شو دغه خانه مساوي شي د څه شو سره هلته درې اوس به څه ولیکئ څلور به ولیکئ د څلورو سره کمه بیا ډبل کوټیشن بیا شی ورته ولیکه بیا ورته ولیکه چې د معاشاتو اوسط به ورته ولیکئ صحیح ده بیا ډبل کوټیشن بیا اف او بیا که چیرې صحیح ده بیا دلته ډبل کوټیشن مخکې کاما او بیا اف که چیرې قوس شروع بیا به شی ورته ولیکئ که چیرې همدغه کوم خانه L1 خانه نوم یې څه دی L1 خانه L1 دلته هم لیکلی شي نوم ورته ولیکئ هغې نه وروسته دا مساوي کېږي د څه شي سره د 5 دا څوم خانه ده 5مه خانه د 5 سره که چیرې مساوي شي بیا شی ورته ولیکه ډبل کوټیشن به ورته اضافه کړئ ورته ولیکه چې د کارمندانو تعداد صحیح ده دا شکل هغې نه وروسته بیا ډبل کوټیشن ورته اضافه کړئ او
څو ځلې 15 ځلې اف دی 1 2 3 4 15 ځلې اف ولیکئ هغې نه وروسته 15 ځلې قوس ورته بند کړئ هغې نه وروسته انټر باندې کلیک وکړئ څنګه شو اوس که چېرې دا انتخاب کوم ورته راځي تر ټولو لوړ مارش که چېرې دا انتخاب راځي تر ټولو ښکته مارش دا به داسې انتخاب کوئ منځ ته راوړئ لږ سایز ورته زیات کړئ او بولډ یې کړئ بیا راځو دوهم بخش ته مساوي اف که چیرې دغه خانه څه شو مساوي شو د یو سره کاما بیا شی ورته ولیکه اس یو ام قوس شروع که د ټولې خانې څنګه که ورته جمع که ځکه موږ ورته څه ویل په یو اف 1 کې په اول خانه کې څنګه ورته معاشاتو مجموعه غواړو که نه ورته وایي چې دغې معاشاتو مجموعه راته ولیکه څه شو بیا کاما هغې نه وروسته بیا اف که چیرې دغه خانه دوباره مساوي شو د دوو سره په دغه صورت کې کاما راته شی ولیکه دلته اوس ورته ښیو په دغه صورت کې راته ولیکه شی غواړو تر ټولو لوړ معاش فرمول څه دی ماکزیمم ورته ولیکئ قوس به شروع کوئ قوس شروع او دغه ساحه کې تر ټولو لوړ معاش څنګه که راته پیدا کړه هغې نه وروسته به شی وکړئ بیا کاما قوس بیا ورته بند کړئ بیا کاما او بیا اف قوس شروع بیا شی غواړو موږ او تاسې بیا دغه ساحه که چیرې مساوي شي د څو سره د دریو سره بیا ورته څنګه ولیکو کاما او هغې نه وروسته بیا شی شي کوم فرمول راځي تر ټولو ښکته مینیمم ام ان آی من هغې نه وروسته قوس به شروع کوي ورته څه شو بیا څنګه وکړه راته که چېرې دا رقم ته بیا ټولې خانې به څنګه کړي راته انتخاب کوئ د خانې ډول به داسې انتخاب کوي ورته هغې نه وروسته به قوس ورته بند کوئ بیا کاما او بیا اف بیا که چیرې دغه خانه L1 خانه څه شو مساوي شو د څو سره مساوي شي د 4 سره معاشات اوسط ده که نه د 4 سره که چیرې 4 سره مساوي شي بیا کاما بیا څنګه وکړه بیا راشه دلته ولیکه اوسط غواړو که نه ایوریج پیدا کړه قوس به شروع کې کومه ساحه کو په دغه ساحه کې راته ایوریج پیدا کړه څه شو د معاشاتو ټولو ساحه ورته انتخاب کړئ هغې نه وروسته به قوس ورته بند کړئ بیا به کامه کړئ هغې نه وروسته بیا اف قوس به شروع کړئ ورته بیا څنګه وکړه که چیرې همدغه خانه بیا مساوي و ګورئ مساوي و د څو سره د 5 سره بیا شی وکړه بیا کامه بیا راته څنګه کړه کارمندانو تعداد غواړو شی دی فرمولې کاونټ بیا کاونټ کړه شی راته کاونټ کړه قوس شروع دغه ساحه راته کاونټ کړه څه شو دغه ساحه راته وشمېره څو ځلې قوسونه 15 ځلې 1 2 3 4 5 ځلې څنګه کوو موږ داسې قوسونه ورته ورکوو هغې نه انټر څنګه شو اوس ګورئ دا به هم څنګه کوم د منځ ته راوړو لږ سایز ورته زیاتوو او بولډ کوو یې هم اوس تاسو وګورئ کله چې دا خانه ورته رنګ ورته چینج کړو ښه به وشي راپشي دلته رنګ ورته بل رنګ ورته ورکوو ګورئ اوس تاسو که چیرې زه تر ټولو لوړ معاش ښیم لوړ معاش تر ټولو څه دی 50000 که چیرې تر ټولو د معاشاتو مجموعه ښیم 6,25,000 که چیرې ورته وایم چې تر ټولو ښکته معاش ښکته معاش که چیرې ورته وایم چې یو معاشات اوسط تاسو راوړي د کارمندانو تعداد خو دغه و د کارمندانو یا د معاشاتو جدول اتوماتیک کول ډېر ګټور تاسو کولی شئ په مختلفو ځایونو کې د نه استفاده وکړئ تر بې درس په خدای مو سپارم ښه وخت